بهرنیو چارو وزارت د کډوالو په تړاو د یوناما راپور ته سخت غبرګون وښوده. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل تېره شپه یوه خبرپاڼه کې د جبري راستنېدونکو په اړه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د بشر حقونو د څانګې د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي دغه راپور تر ډیره د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ جوړ شوی دی. د یوناما په راپور کې راغلي وو هغه افغان کډوال چې د ایران او پاکستان څخه راایستل کېږي د طالبان حکومت لخوا له شکنجې انتقامي چلن بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې راپور کې په محدود ډول د ځینو مثبتو اقداماتو یادونه شوې خو په عمومي ډول راایستل کېدونکو کډوالو سره د مرستې پر ځای هڅه شوې له کلماتو سره د لوبې له لارې حقایق تحریف او د ذهنونو په مغشوشولو سره کډوال اندېښمن کړي. راپور ادعا کوي چې یوازې له 9 کسانو سره مرکو پر بنسټ دغه راپور جوړ کړی. حال دا چې په میلیونونو افغانان خپل هیواد ته راستنه شوي نو د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او ډیر موارد له شواهدو پرته یوازې د ګمانونو په بڼه ذکر شوي چې د څېړنې له علمي میتودونو سره هم سمون نه لري.